رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په باره کې راغلی وای دا په یو مجلس کې ناستو یو ځوان په لاره باندې داسې تېرېده وای د صنعاء علاقې د یمن یو جوړه چولې وه د ځوان یو جوړه جامه چولې وه هغه صنعانیه وه د صنعاء د یمن نه راغلې وه صنعاء په هغې وخت کې د یمن پایتخت و وای دغې ځوان دغه خپله جوړه راښکدله پنڅې ښکته کړې وي اسبال یې کړې و روان دی په لاره باندې عبدالله ابن عمر ورته ویل یا فتح هلمه ای ځوانه دلته راشه ای ځوانه زما خواته راشه هغه ځوان ډېر قدرمن سړی و او رښتیا هم د تابعینو ځوان دی تربیت یې شوی دی ایسته راستون شه د عبدالله ابن عمر خواته راغی پېژندی ورته ویلې ای ابو عبدالرحمن څه راته وې څنګه دې راته آواز وکړه ستا خواته زه راغلم عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ورته ویلي وای خوار شي آیا ته د دې سره مینه کې چې الله رب العالمین دې تا ته وګوري د قیامت په ورځ باندې په نظر د رحمت باندې په نظر د لطف او عنایت باندې هغه ځوان ورته وایي سبحان الله الله لره پاکي دا د تعجب کلمې ورته ویلي وایي زه ولې د دې سره مینه نه کوم چې الله رب العالمین ما ته وګوري د دې سره خو زما ډېره مینه ده زما د دې سره ډېر رغبت دی نو هغه ورته ویلي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې لا ينظر الله الى عبد يوم القیامه الله رب العالمین نه ګوري هغې بنده ته د قیامت په ورځ باندې یجر ازاره خیلاء چې هغه خپل لنګ راکاږي خپل پرتوګ راکاږي د خیلا او د تکبر د وجه نه او د غرور د وجه نه او د عجب د وجه نه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث اورېدلی دی دا حدیث چې څنګه ورته بیان کړ نو دغې ځوان د خپل لنګ د خپل پرتوګ راپورته کړ وایي فلم یر ذلک الشاب الا مشمرا حتی ماتا وایي بیا دغه ځوان ونه لیدلی شو د دې خبرې نه وروسته مګر داسې حالت کې چې بړې بېوالې وي تر دې چې تر مرګه پورې چا د هغې پنځه ښکته ونه لیدله ټول عمر به اوچتې پیسو والا ګرځېده داسې ځوان و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې واورېدله سمدست په هغې باندې عمل کوي ای مؤمنه که پرتوګ دې اوږد جوړ کړی دی سمدستې درځي او خیاط ته ویسه چې درته لنډې کړي چې د دې حدیث اورېدلو نه وروسته ستا لنګ ښکته نه شي بیا به ته رښتیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د محبت او د مینې والا یې بیا به رښتیا ته د نبي صلی الله علیه وسلم تابعدار یې او که چېرته زموږ پیسې د دې حدیث نه وروسته بیا هم ښکته کېږي او بیا هم ښکته کېږي بیا زموږ په دې اتباع کې لږ شک دی بیا زموږ په دې ایمان کې لږ نقصان او کوتاهي موجوده ده ضعف پکې موجود دی او دا د دې نه ایستل غواړي عین دغه واقعه خپله عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سره راغلې وه عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته لاړم وایي چې کله ور داخل شوم ما لنګ اچولی او دا لنګ مې ښکته و چې ښکته وایي د الله پیغمبر چې وکتل ما ته ویل چې یا عبدالله ای عبدالله ان كنت عبد الله فارفع ازارک که چېرته ته رښتیا هم د الله بندی که نه دا لنګ دې پورته کا ګوره لنګ دې ښکته نه شي ستا نوم عبدالله دی د الله بنده او د الله عبادت کوونکی وایي که رښتیا د الله بندې لنګ دې مخ ښکته که ولنګ دې پورته کا وایي فرفعت ازاري الى نصف الساقین عبدالله بن عمر وایي ما خپل لنګ راپورته کړ تر نیمایي پنډو پورې وایي فلم تزل ازرته حتی ماتا بیا د عبدالله بن عمر دغه لنګ تر دې چې مرګ ورباندې راغی تر مرګه پورې بیا پنځه ښکته کړې نه ده موږ څومره پنځه ښکته لیدلی کېږو په مولیانو کې دا مرض شته دی په قاري صاحبانو کې شته دی په حاجي صاحبانو کې شته په مشرانو کشرانو کې په ذو عهده او په هغې شا کې چې د عهدې والا نه دی دا مرض لیدلی کېږي الله رب العالمین ته رجوع پکار ده الله رب العالمین ته راګرځېدل پکار دی انشاءالله که موږ پنسې پورته کړلې موږ به رښتیا هم حقیقي تابعدار د رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځو او دا ډېر قدر دی او ډېر عزت دی چې الله رب العالمین یو مؤمن ته ور په برخه کې الله رب العالمین د دې دین مشرانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو ډېر قدر کړی دی ډېر عزت لحاظ یې کړی دی